السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. ملګرو که تاسو هم غواړئ د افغانستان او د زیمبابوې دغه ټیسټ لوبه چې کومه یوه ده دغه وګورئ، لایف په خپل موبایل کې وګورئ، نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ډېر په اسانۍ سره تاسو کتلی شئ په موبایل کې دغه لوبه. زه به تاسو ته وایم چې دغه پوښتنه زیاتره ملګري په خارج کې اوسېږي، نو هغوی وایي چې یعنې موږ دغه لوبه په موبایل کې څنګه کتلی شو، ځکه هغه RTA چینل چې کوم ده ملي تلویزیون هغه ته هر څوک راسای نشي کولی. نو زه به تاسو ته وایم که تاسو غواړئ دغه د افغانستان او د زیمبابوې ټیسټ لوبه چې کومه یوه ده دغه د بنګلادیشي هم دغه یوټیوب کې یو چینل ده د بنګلادیش ده، په هغه باندې تاسو دغه لوبه لایف کتلی شئ. او زه به تاسو ته وایم تاسو به یا یوټیوب کې هلته سرچ کې به ولیکئ افغانستان ورسز زیمبابوې ټیسټ میچ لایف، نو چې څنګه هم دغه ولیکه نو دغه لوبه که شروع وله نو تاسو ته به ډایرکټ هماغه سر کې دغه لوبه راسي او تاسو کولی شئ بیا ریبټ هور په نوم باندې او د بنګلادیشي چینل ده هغه هم تاسو که غواړئ سبسکرایب یې کوئ، خو هغې کې زیاتره دغسې ټیسټ لوبه چې د افغانستان دغه زیمبابوې سره ده نو دغه هم لایف نشر کېږي او نورې لوبې هم هغې باندې کله کله لایف وي. او یو خبره به زه تاسو ته وکړم چې دغه قانوني ډول باندې یوټیوب دغه لوبې لایف نشر کېږي. زیاتره چې کومې لوبې موږ وګورو هغه یوټیوب کې یعنې هغه بغیر له کوم اجازت نه دوی نشر کوي، بیا هغه یو څو ورځې دوام وکړي، یو ورځ وچلېږي یا 2 ورځې، په 3مه ورځ باندې ورته هغه چا رایټس دي هغه ورباندې یعنې دغه ورباندې بنده کړي او همدغسې دغه قانوني ډول باندې په یوټیوب کې د افغانستان او د زیمبابوې دغه لوبې تاسو لایف کتلی شئ. نو که تاسو دغه خبر خوښ شوی دغه ویډیو هم در سره حتما لایک کړئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ او نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.